رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث مبارک کې فرمایي چې الله تعالی 2 ملایکې موظف کړي، مسؤلیت ورته سپارلی دی. هر هغه څوک چې په ما باندې درود یو ځل ووایي، دغه ملایکې دواړه ورته وایي چې غفر الله لک، الله پاک دې تا ته بخښنه وکړي، الله پاک دې ستا له ګناهونو تیر شي. پوهیږئ الله پاک او ټولې ملایکې پرې آمین وایي. سبحان الله، الله اکبر. څومره لویه خبره ده. په څومره کوچني کار باندې موږ یوازې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود وایو، 2 ملایکې موږ ته دعا کوي چې الله پاک دې درته بخښنه وکړي او د دې ټولو کائناتو مالک او خالق الله عز وجل موږ ته آمین وایي. څومره ګناهګار یو، څومره ګناهونه دې کړي. آیا د بحر تر اوبو تر زګه ډېرې دي؟ په دومره کوچني کار یې درته الله پاک بخښي.